سلامونه ګرانو لیدونکو، په تیره ویډیو کې تاسو زده کړل چې څنګه کولی شئ له یوټیوب څخه پیسې وګټئ. دغه ټول شرایط ریکوایرمنټس په دې ټولو باندې موږ خبرې کړې وي. د هغې ویډیو لینک به د دې ویډیو په ډسکرپشن کې هم تاسو ته درکړم. نو نن راځو چې څنګه کولی شو په یوټیوب کې اکاونټ جوړ کړو. نو دغه طریقه به تاسو ته عملا درښایو د اکاونټ جوړول. دغسې ټول سټیپس به موږ تاسو ته په نن ویډیو کې در وښایو چې یو معیاري چینل څنګه جوړیږي. نو دغه چینل طریقه به تاسو ته دغه ویډیو کې در وښایم. تر ټولو اول به تاسو راشئ دغه یوټیوب به راخلاص کړئ. تاسو به چینل نه وي جوړ کړی، صرف به تاسو سره دغه د یوټیوب اپلیکیشن در سره وي او تاسو به په دې کې ویډیوګانې ګورئ. خو نن راځو چې څنګه چینل جوړیږي، دغه طریقه تاسو ته درښایو. په دې کې تاسو ته اول ښکاري دا د یو آپشن، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او بیا به راشئ دغه ویو چینل باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو ته د پنسل نشان ښکاري. په دغه پنسل باندې به کلیک تاسو ورته واخلئ. په دې باندې چې کله هم تاسو کلیک وکړ، نو په دې کې تاسو د هر څه ورته چینج کولی شئ. په اوله کې دغه نوم یا دغه هینډل، دا هر څه تاسو ته په اتوماتیکه توګه یوټیوب خپله مخې ته کوي. یعنې د تاسو کوم چې جیمیل جوړ کړی دی په کوم نوم سره، اول او دوهم نومونه مو ورکړي دي، نو په هغه سره د تاسو یوټیوب چینل هم جوړیږي. نو دا داسې نه ده، تاسو باید دې ته یو معیاري نوم ورکړئ او یو ښه لوګو ورته ورکړئ او د هر څه معلومات تاسو ته په دغه ویډیو کې درکوو. یعنې څنګه کولی شو هغه بیا ورته اپلوډ کړو، څنګه نوم کې ایډیټ کړو هینډل. نو دې لپاره اول راځو چې څنګه کولی شو دا د پروفایل فوټو یا د پروفایل عکس چې دی دغه ورته چینج کړو. نو دغلته تاسو کولی شئ چې یو لوګو هم ورته ډیزاین کړئ. خو خیر دا موضوعات به بیا د برانډینګ په برخه کې مو وشاربو. نن صرف راځو چې څنګه کولی شو چینل جوړ کړو. نو دې لپاره به تاسو راشئ دغه د کیمرې نشان باندې به کلیک وکړئ. په دې باندې چې کله تاسو کلیک وکړئ، نو تاسو سیده ګیلرۍ ته بوځي او هلته تاسو کولی شئ چې هغه عکس ورته انتخاب کړئ کوم چې تاسو غواړئ خپل پروفایل ته یې ورکړئ. نو په دغه ځای کې زه راځم دغه عکس ورته انتخابوم. دغه عکس تاسو کولی شئ چې ورته کروپ یې هم کړئ او د پروفایل لپاره یې اماده کړئ. پس له هغې به تاسو راشئ سیو آس ا پروفایل پکچر، په دې باندې به تاسو کلیک وکړئ او دا په څو ثانیو کې ورته اپلوډ کیږي. نو لږ وخت اخلي. کله چې ورته اپلوډ شي، تاسو کولی شئ دا د موږ سره چې دی خپل د پروفایل فوټو یا عکس چې دی اپلوډ شو. پس له هغې تاسو کولی شئ له دې ځای څخه دا د کوم بینر چې دی دا هم ورته اپلوډ کړئ. خو موږ سره اوس چې دی بینر نشته، هغه هم تاسو په دې طریقه ورته اپلوډ کولی شئ. صرف هغلته عکس ورته انتخاب کړئ او بیا سیو از اپلوډ ووهئ. نو دا چې څنګه موږ بینر جوړولی شو، څنګه لوګو ورته جوړیږي، دا به موږ او تاسو د برانډینګ په برخه کې وشاربو او دغه معلومات به تاسو ته درکړو. دا چې څنګه لوګو جوړیږي، څنګه دغه بینر ورته جوړیږي او څنګه یې فری ترلاسه کولی شو. نو دغه طریقه به تاسو ته د راتلونکو ویډیوګانو کې وښایو او دغه به بېله موضوع وي د برانډینګ مسله، په دې کې به یې موږ تاسو ته وښایو. بیا به تاسو راشئ دغه نیم ته، په دغه پنسل نشان باندې به کلیک وکړئ او دلته تاسو کولی شئ خپل نوم ورته ورکړئ. دې لپاره چې تاسو یوټیوب چینل ته نوم ورکړئ، نو دغسې یو ښه نوم تاسو باید انتخاب کړئ. د ښه نوم انتخابولو کې تاسو باید څو ټکي په پام کې ونیسئ. یو خو باید یو داسې نوم وي چې چا په یوټیوب کې کارولی نه وي. یعنې د تاسو نوم چې دی باید تکراري نه وي چې د یو چا نوم وګورئ هغه سبسکرایبرز ډېر وي. نو تاسو راشئ د هغه نوم تاسو هم خپل یوټیوب ته ورکړئ چې دا بیا د تاسو د یوټیوب چینل سره د تاسو به یوټیوب مخې ته خلکو ته ویډیوګانې نه ورځي، تاسو به سبسکرایبر نه ډېرېږي او د تاسو یوټیوب چینل چې دی هغه به په سرچ بار کې نه راوړي. نو دا چې دی ډېر زیات تاوان کوي. تاسو باید له دې څخه ځان وساتئ. او بله خبره دا ده چې تاسو باید یو داسې نوم ورته ورکړئ چې هغه په پښتو ژبه کې یعنې دغسې نوم ورته ورکړئ چې هغه خلکو ته په سرچ کولو کې اسانه وي او باید نوم لنډ وي. نو دغه مسایل په پام کې ونیسئ او بعد له هغې بیا خپل یوټیوب چینل ته نوم ورکړئ. پښتو لره نوم زه ورته ورکومه. نو دا چې دی یو څه اسانه دی، د خاطره مې دغه د انګلیسي لفظ هم ورسره اسانه کړه. نو دا نوم موږ ورته ورکوو. تاسو کولی شئ چې دا پاشتو په غټو تورو ولیکئ
او لرن بیا په کوچنی توري ورته ولیکئ. دا مسله هم ډېره مهمه ده. دا د پاشتو موږ په غټ توري ولیکه او لرن مو په کوچنی توري ولیکه. بیا به تاسو راشئ دغلته به په سیو باندې کلیک وکړئ، یعنې دغه به تاسو سیو هم کړئ. نو دغه نوم چې دی ورکړل شو. اوس راځو دلته یو هینډل ورته ورکوو. هینډل هم په همدې نوم موږ هڅه کوو چې ورته پیدا کړو، پاشتو لرن. نو دغه هینډل چې دی موږ ورته ورکړ. بیا به تاسو راشئ په سیو باندې به کلیک وکړئ. کله هم چې تاسو په سیو باندې کلیک وکړئ دغه اپشن به هم تاسو سره سیو شي او د تاسو کوم هینډل چې دی هغه به تاسو سره دلته راشي او تاسو کولی شئ له دې ځای نه یې کاپي کړئ او خپلو ملګرو ته یې ولېږئ تر څو هغه ستاسو د یوټیوب چینل له همدې طریقه سبسکرایب او وګوري او ویډیوګانې مو وګوري. بیا به تاسو راشئ ډسکریپشن ته. دا ډسکریپشن تاسو ته ښکاري دا ډېر مهمه مسله ده. په دې کې تاسو باید د خپل چینل ټول معلومات ورکړئ، یعنې دا چینل د څه په باره کې دی، د دې پروډیوسر څوک دی، یعنې خپل نوم، یعنې خپل ځان په اړه معلومات کولی شئ، د خپلو ویډیوګانو په اړه، د خپل چینل په اړه. نو دې په هکله به تاسو دلته ټول معلومات ولیکئ. دا ډېر مهم دي. که چیرې تاسو نشئ کولی په پروفیشنل او په صحیح طریقې سره دغه ورته ولیکئ، نو زه به تاسو لپاره ولیکمه. دا هر څه ما ځان سره هلته لیکلي هم دي په څو برخو کې، نو هغه به بیا تاسو ته ولیکم. صرف تاسو خپل نومونه ورته بدل کړئ، نو دلته به بیا ورته پیسټ کړئ. تاسو ته بیا کوم کاپي رایټ زه نه درکوم او تاسو کولی شئ چې ویداوټ کاپي رایټ زما ډسکریپشن، زما تمبنل، زما هر څه تاسو استعمال کړئ. زه هیڅ تاسو ته کاپي رایټ نه درکوم صرف له ویډیوګانو څخه. نو دغه موږ تاسو ته طریقه وښوله چې دا مسایل څنګه کیږي. نو اوس به صرف دلته ولیکو، خو خیر تاسو بیا کولی شئ چې دا ښه په پروفیشنل طریقې سره ورته ورکړئ. نو موږ ورته لیکو چې د پښتو زده کړه، د پښتو زده کړې یا د پښتو زده کړې معیاري چینل. نو دغه مو ورته ورکړل او دغه چې دی سیو کوو. ښه دغه یې کار ونه کړ، سمثینګ وینټ رانګ، نه پوهېږم څه ستونزه به وي. اوس سیو کوو او دا سیو شو. نو دغه زموږ چینل دی پاشتو لرن. تاسو ته ښکاري چې څومره په پروفیشنل توګه له موږ سره دلته چینل جوړ شو. نو دغه زموږ د نن ورځې ویډیو وه چې څنګه کولی شو یو چینل جوړ کړو. په راتلونکو ویډیوګانو کې به موږ تاسو ته وښایو چې څنګه ویریفای کیږي د کسټمایزیشن سیټینګ یا دغه نور سیټینګونه. دا به ټول تاسو ته په راتلونکو ویډیوګانو کې در وښایو. تر بلې ویډیو مو په الله سپارم.